دوستانو سلامونه. کله چې تاسو په فیسبوک کې مصروف یاستئ، فیسبوک او یا هم میسنجر کې، او نه غواړئ چې تاسو دوستانو ته آنلاین ښکاره شي، نو هغه لپاره تاسو په فیسبوک کې او ترڅنګ میسنجر کې یو سیټینګ وکړئ. هغه سره به تاسو خپل دوستانو ته چې څوک تاسو سره په فیسبوک آی ډي یا اکاونټ کې اډ دي، نو تاسو به ورته آنلاین ښکاري. لومړی به موږ فیسبوک ته لاړ شو. فیسبوک ته چې لاړو، په دغه ځای باندې به کلیک وکړو. دې ځای باندې چې کلیک وکړو، هغه نه وروسته په دغه سیټینګز به کلیک وکړو. سیټینګز باندې چې موږ کلیک وکړو، لاندې به راشو. دلته به د اکټیو سټیټس په نام آپشن پیدا کړو. نو د بلاکینګ لاندې اکټیو سټیټس دی، نو دا فعلا تاسو یې نه شو وین یو آر اکټیو، نو دا آپشن فعلا فعاله دی. نو کله چې تاسو دا د دې ډول غیر فعاله کوي، هغه نه وروسته به تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو ټرن آف کول غواړئ یعنې بندول. نو تاسو به په ټرن آف باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړه، دې نه وروسته به زه بیک لاړ شم. بیک چې لاړم، فعلا میسنجر ته به لاړ شم. میسنجر کې هم په تاسو په دغه درې خانو باندې به کلیک وکړئ. کلیک چې مو وکړل، ته به هم سیټینګز ته لاړ شي. سیټینګز باندې کلیک کول نه وروسته به لاندې راشي دلته اکټیو سټیټس. اکټیو سټیټس تاسو یې نه لکه څنګه چې د فیسبوک په دې طریقه باندې په دې ډول فعال او یا انیبل، نو دا هم هماسې هغه د فعال دی. نو په دې به تاسو کلیک وکړئ. هغه نه وروسته تاسو نه به پوښتنه کوي چې پاز اکټیو سټیټس انټل آی چینج اټ. لومړنی آپشن دی چې ترڅو ما خپله نه بدل کړی. دوم آپشن دی فار 1 hour، یعنی 1 ساعت دپاره غواړئ چې تاسو دغه ته آنلاین ښکاره نه شي. درېیمې دی فار 8 hours، یعنی 8 ساعتونو لپاره. او بیا څلورم آپشن دی انټل 8، یعنی تر 8 پورې. نو کسټم آپشن باندې چې مونږ کله کلیک وکړو، په دې کې تاسو کولی شئ چې څو ورځو پورې هم ځان آفلاین هغه کې شو کړئ یا خلکو ته تاسو آفلاین ښکاره شي. هغه لپاره به تاسو اوس مثلا زه غواړم دغه 22 تاریخ پورې، مثلا کله چې 23 کوم، یعنی یو هفتې پورې. د دې آپشن کې تاسو کسټم آپشن کې تر یو اونۍ پورې، یو ورځ پورې تاسو کولی شئ چې هغه ته دوستانو ته مو آنلاین ښکاره نه شي. نو په دې 2 ورځو کې هر ورځ چې تاسو یا کوله، مثلا زه غواړم تر 20 تاریخ 15 تاریخ پورې غواړم چې دوستانو ته مې آنلاین ښکاره نه شم. نو کله چې مې تاریخ انتخاب کړ، یا ورځ مې انتخاب کړه، نو وروسته به په اوکې باندې کلیک وکړم. نو دلته رانه د کله چې تاریخ انتخاب کړه، نو وروسته به بیا رانه د وخت پوښتنه هم کوي چې تر څو بجو پورې. نو دلته تاسو کولی شئ چې وخت همغه کې فعلا 12 بجې غرمې، زه غواړم د شپې 12 بجو پورې مثلا زه آفلاین ښکاره شم. نو هغه لپاره چې کله مې وخت انتخاب کړو، تاسو دې ځای نه په دې ساعت په مرسته باندې دې ځای نه کولی شئ چې هر تاریخ هغه وخت تاسو انتخابولی شئ. کله مو چې وخت انتخاب کړ، نو په سیو به کلیک وکړئ. دې سره اوس تاسو دوستانو ته تاسو سره چې څوک په فیسبوک کې اډ دي، تاسو ورته آنلاین به نه ښکاري. نو که ویډیو مو خوښه شوي، لایک کړئ ویډیو. ترڅنګ یې که کوم نظر یا پوښتنه لرئ، تاسو یې د کمنټ باکس لارې له موږ سره شریکولی شئ. او که چینل ته نوي راغلي یاست یا په لومړي ځل ګورئ، نو سبسکرایب یې کړئ چې تاسو ته په راتلونکي کې هم د چینل له خوا نه تاسو ته ویډیوګانو نوټیفیکیشن درشي. نو تر بلې ویډیو پورې مو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ اوسئ.